هیڅ عنوان تا ته اجازه نه درکوم ته زما نوم په دې باندې باد کې چې کندهاریزم سو. دا خو راکړه کاکړ صاحب وروستۍ پوښتنه بیا چې څنګه یې تاسو سره ډنګوئ خو بیا په دې باندې دا قضاوت په تاریخ تفرید تاریخ څه ډول قضاوت کوي په یو تاریخ ډېر کړی ده د افغانستان تاریخ ټول د کندهار را جوړ دی. بالکل ته چې کله د افغانستان د تاریخ نه بحث کوي او پرې ویاړ کوي سبا ته به ستا راتلونکي ځوانان به په ملا صاحب هیبت الله باندې ویاړ کوي او وایي به چې مرکزي حکومت کندهار ته راوړ. ستا ولې تر اوسه پورې دغه ولسونو غبرګون ښکاره نه کړي چې تاسو ولې نه لري داسې فکر نه درلودلی جناب کاکړ صاحب دغه یو ځای کې چې تا دا یوه خبره وکړه بیا نو دا د نظامي صاحب دا ټول بحث بیا نو دا هغه د هغوی خبره دا نو بیا رښتیا ده داسې دی. ګورئ تاسو ویل چې د افغانستان دې باندې موږ قانع یو خو چې تاسو هم دا خبره کوئ بیا تاسو ته دا مسؤلیت راجع کېږي. تاسو وایئ چې د افغانستان تاریخ د قندهار نه را شروع دی. صحیح ده بالکل. او دا یوه خبره زه واضح کړم چې زه خپل هم درانی یم. ګوره ښه اصلا په قوم باندې درانی یم نو په دې پوه شه چې که د قندهار قرون جوړ شوی نو زه ډېر مخکې نه یم. دا درته وایم چې د سیدي څوک غلط برداشت ونه کړي. ګورئ بیا نو دا د تاسو که دا تاریخ هم تاسو ته منسوب کېږي د افغانستان تاریخ هم منسوب کېږي او د افغانستان هغه سیستم هم تاسو ته منسوب کېږي نو بیا نو دا اوسنی رسالت هم د تاسو دی په تاسو مسؤلیت دی. موږ د حکومتي سیستم او د مسؤلیت تاسو ته راجع کېږي چې تاسو دا مسله ډېر زر تر زره پورې حل کړئ. شیرزاد صاحب بله خبره کوم جناب کاکړ صاحب ته. جناب کاکړ صاحب تاریخ تیم منم نوش جان دې صحیح په افغانستان کې د تاریخ جوړ کړی خو یو شی به را سره مني ما نه ګوره اجازه خو راکړه ما خبره کې مداخله مه کوه اجازه خو راکړه مشترک دی نه تا وایې خاوره زما استاده نه ما سره ریکارډ پروت دی بیا د ریکارډ راوړم درته ږدم مخې ته. نه خو صحیح ده زما ستا مشترک دی. ګوره ته کندهار بیا را سره دی خو دا خو دا یا د افغانستان ټول اجازه خو راکړه کاکړ صاحب ته چې وایې چې د افغانستان تاریخ کندهار جوړ کړی خو دا به هم را سره مني هغه ننګینه د ګندمک معاملات چې امیر عبدالرحمن خان وکړل د تاریخ په افغانستان کې چا نه دی کړی هغه هم بیا د کندهار له ادرس نه کړی د بیا ټولو پښتنو نه کړی بیا تا مبارکي تا کړی نه نظامي الله غلط چې هغه پوره معلومات دی غن چې هغه په تور سره او په رضا سره ولا تا غلط خبرې دا بنه کوي. اساخیل صاحب کو په رضا سره هر کټګوري سوي یو سړی پتا مې توپک سر کې د څه کولای شي یو سړی توپک پتا مې سر کې څه کولای چې کله وایي چې د تاریخ اجازه خو راکړئ ساتل صاحب ته چې وایې چې د افغانستان تاریخ کندهار جوړ کړی خو دغه هم جوړ کړی دا چې د ګندمک معامله یې وکړه او امیر عبدالرحمن خان نیم افغانستاني په چا خرڅ که تم پیږي زم پیږم ټوله دنیا هم پیږي. دا برات ورکوي ګوره دا ته سند قباله ورکوي او پاکستان ته زه نه سم ورکولی زه ورته کولی شو تاریخ پاڼې وګورو. امیر عبدالرحمن خان ورکړې ده سند شته سند نه لري دا شی سند نه لري نه لري کاکړ صاحب دا چې سند نسته دا خاوره زه ته څنګه د الله روبر یو افغان وای څنګه بیا زه دا دعوا کوم. اساخیل صاحب د خلکو په سترګو نظامي لاله په ډېر بخښنې نظامي لاله کاکړ صاحب وایي چې بیتالام زما ده او خاوره هم خرڅه کړې ده اوس یې بیتالام ده راوستی ده خو دا خو بیا هم تا راوستی دغه دی بیا دې په خرڅه کړله نو دا خو بیا هر څه تا کړي دي نو بیا یوه خوا وایي چې زه تا نه مانه زه ما ته زه تا ما نه مانه زه نور پارسیوان دا طبقه خو هېڅ ته پرېږده ته ما نه مانې چې زه پښتون یم صافی نه مانې دا نور امازی نه مانې بل قام نه وایه چې ما نه ده کړې اوس یې بیتالام مانې بیا خو کیسه ټوله تاسو نه مانه هلته مکتب نه غواړې نظامي الله یو دقه معامله هم درته مبارک نه یو دقه زه خبر مو کاکړ ګوره یو شخص تاریخ سره مشترک دی ګوره اجازه راکړئ اساخیل صاحب کله چې د باس سر نه خلاصوي اساخیل صاحب ته چې دا ادعا لري چې د افغانستان تاریخ کندهاریانو جوړ کړی نوش جان د سمنم د کور د ودان او دا تاریخ د ځان ګټي بیا امیر عبدالرحمن خان چې کوم نوم ته مراجع کوي دا خاوره د افغانستان ده ګوره تاریخ کندهار نه دی را جوړ کړی د کندهار د جغرافیې څخه را جوړ دی. بیا چې کوم معامله امیر عبدالرحمن خان پر افغانستان باندې وکړه بیا د هم کندهار ته مبارک سند پیدا کوي قانوني رسمي سند هغه دی چې اوس په هغه جغرافیه باندې څوک حاکم دی تر دې نه غټ سند خو بل نشته دی. خو صحیح ده زما سند دغه دی چې هلته زما پښتانه نظامي صاحب زه دلته حاکم ده زه کاکړ کشمیر هم د پاکستان و کشمیر هم د پاکستان ده تایوان هم د کاکړ صاحب اجازه راکړئ دغه خاوره د 100 کلونو په قرارداد باندې چا ورکړله امیر عبدالرحمن خان
خبره خلاصه ده نو ولې رسله لوی نو ګوره ته باید خپل دشمن وپېژنې چې ته چا پرمنځ دوه ځایه کړې ته نن خپل دشمن نه پېژنې برته زما باندې دې زور رسېږي بالکل دې په ما زور رسېدلی وروره ته تر ما ځان بهتره ګڼې زه نه وسړی زه درته وایم زما او ستا خاوره ده سب ریکارډ دې راسره پروت ده وروره د ما هر لایف ریکارډ کېږي صحیح ده زه پښیمانه نه یم زه خپل خبره تکرار درته کوم وروره زما د یاد افغانستان وایم چې ملا افغانستان دی نن چې بدبختی تاره باندې راوړې ده کندهار بیا نو تاره باندې راوړې ده ورور نه زه یو خبره ته حیران یم ګوره ته د یو شخص په سر باندې ته ټول کندهار ولې ټارګټ کوي یو سړی تی ټارګټ یې مستقیمه خبره کوي ګورئ ساحل صاحب کله چې باز ته متوجه نه زه په باز ته متوجه نه تاریخ کندهار جوړ کړی د نوشي جان د سجده د میرویس نیکه احمد شاه بابا د ځان غني مګر د امیر عبدالرحمن خان معاملې هم بیا د ځان غني د ملا صاحب هیبت الله د قطر معاملې دا به هم بیا د ځان غني چې افغانستان پر پاکستانیانو باندې خرڅ کدام بیا د استاد ورور د درته مبارکي کله چې احمد شاه بابا میرویس نیکه د ځان غني ما پکې در شریک نه غني او ملا صاحب هیبت الله نن ګوره استاد د ډیر غلط سوچ دی ګوره استاد د ډیر غلط سوچ دی زه او ته دواړه پښتانه یو او زه ته دواړه دغه دایي یو دغه جغرافي یو وخت چې زه درته وایم د افغانستان تاریخ د کندهار د خاورې را جوړ دی په دې معنا نه ده چې کندهار بیل ملک ده یا جلال آباد بیل ملک ده خو ټوله دغه یو هیواد دی دغه یو هیواد دی که نه دی دا قضاوت په داسې ګوره نظامي لاله زه یو خبر کوم ګوره اوس ملا هیبت الله راځي زور په لاس کې د تو وایي چې دا زور د کندهاریزم په لاس کې د کندهار په لاس کې صحیح ولې د شنو چې د زور د ملا هیبت الله په لاس کې د یا د طالبیزم په لاس کې دا خبره زور موږ ولې نه کوو موږ راځو ډایرکټ کندهار وو کندهار نه دا بالکل دا منم یو دغه محترم زه دلته ستا د خبرې ته یو جواب لرم ګوره موږ اکثره د کوزي پښتونخوا نه ګوره د دهشتګرد او امارتین او خرمرګ او دا ټول هر څه هلته نه راځي صحیح ده که نه زما خاوره د کوزه پښتونخوا ټکه نه ده تر ټکه پورې زموږ ستاسو خاوره ده که نه نو موږ خو نه ویو چې ما پښتون خو موږ خو کوزه پښتونخوا یادو موږ خو پېښور یادو نو پېښور خو زما خاوره زه باید یاد کړم چې شی وکړم لاهور یاد کړم کراچۍ یاد کړم خو مجبور و مکلف یم چې هغه ځای نوم یاد کړم اوس خو موږ خو دلته که څوک دا خبره کوي مثلا که نظامي صاحب دا خبره کوي یا بل څوک کوي نو په دې هغه باندې تاسو دا درک ما اخلئ یا دا مطلب ته ما اخلئ چې والا موږ خدای ناخواسته د قندهار ولس درون ولس ته لوی قندهار ته توهین کوو یا لوی پکتیا ته یو دقیقه مداخله یو دقیقه اجازه ده زه خبره مې تکمیل کړم د ده مطلب دا دی چې په امارت کې تقریبا 80% تشکیل د قندهار دی مطلب قندهاریزم کوم بد نوم خو نه دی وروره تاسو ولې په دې باندې بحث کوئ ولې ملا هیبت الله ډله نه یادوي ته ولې داسې نه و چې دلته زور د ملا هیبت الله د ډلې ډېر ده ولې کندهار د مخې ته راوړم دلته به اختلافات پیدا کېږي ساحل صاحب تاسو ولې داسې عجیبه بحثونه کوئ ولې د خلکو په سترګو خوله باندې زه نه غواړم نه محمدین بحث به کوو سپین به غږیږو اکثریت د طالبانو د کندهار دی څوک به نه پېښه پکې نظامي لاله سره وي د 100% دی وي زه ولې یاد کړم ولې کندهار یاد کړم د جلوی پکتیا سره ولې یاد کړم کندهار ولې مسله ساحل صاحب نظامي لاله په اجازه دي نظامي لاله په اجازه دي اسمت ورم سلام او اسمت ور تاسو سلام ته وعلیکم السلام صاحب صاحب او ساحل صاحب نظامي لاله ډیر وغله او مغله او موضوع هر څه بس مټول وارد په ټول بس می سر خلاص شلو کاکه ګوره ساحل صاحب کاکړ صاحب خپل خبره خراب کړله نظامي لاله سره د خپل لاس ویلې پوه شي چې تاریخ صحیح دی په دې زم تاریخ زموږ د کندهار جوړ او کندهار ته ما کوم توهین نه دی کړی نه مې کومه کنځله کړې نه مې ټارګټ کړی دی او نه غواړم چې ټارګټ یې کوم زما ولایت دی زه نن هم قدر کوم سل کال وروسته هم کوم څلور د ولایت افغانستان لوی کور دی موږ پوه شي تر پښتونخوا تر هغه سره پورې ما کور دی موږ ټارګټ نه کوو وخت چې هیبت الله چې تاسو اوس دغه راته وویل چې دا موجود لري چې بیا په دغه باندې مقرار وکړلو چې ساحل صاحب ته ورته ویل چې دغه د پاکستان د ایسیا نفر دی چې په ده باندې مقرار و چې په دې اقرار دی ولې دغه میډیا ته نه راوځي ولې دغه حق نه ورکوي ولې
موږ دغه ته غواړو چې دغه خپل ویده ولس چې دغه ایما ولس ویده شوی دی، ایما ولس د غفلت په خوب ویده دی، نه پوهېږي چې څه کوو. دوه نفر راجګېږي په جنګ یې چې یو بل سره دغه زه راویښول غواړم. زه دا نه یم چې د قندهار ولس د جګ شي د ملا هیبت الله مخ ته د زه په لوی افغانستان غږ کوم. لوی افغانستان دی باید دغه پاسونو کې ودرېږي په دې خلکو د مخ ته. او بله دغه پوه شي موږ نه غواړو چې کندهار موږ ملامته کړو یا کندهار ته موږ ټارګېټ وکړو. ټارګېټ نه دا سپینه خبره ده. تر زرهاو کلونه مخکې ته ماته یو طالب یو امارتی ته ماته ثابت کړه د بل ځای نه پوه شي چې زه ګورم تیږه جیږه به کومه زما د محترم زما د ګل ولایت کندهار څخه دی پوه شي. دی زه یې منم په سر سرګوي دي 100 کاله وروسته دی موسي دغه نظام پوه شي. خو ولې مقصد هم دغه دی چې موږ نه غواړو نه کوم ولایت موږ ټارګېټ کړی نه کوم دغه دلته صرف خپله کاکړ صاحب خپل ځان پسې دا خبره راوستله پوه شي. کاکړ صاحب ویل هغه وخت یې هلته لږ مخکې یو خبره وکړه هغه تر اوسه پورې ما منټ کړې ده. زه د افغانستان په 40 ولایتو په 40 په هر ولایت زه خبرې کوم. که سبا ته ما په ننګرهار کې کوم مشکل پیدا شي زه په د ننګرهار اشتباه منم، که په بل ولایت کې مې اشتباه پیدا شي د بل ولایت اشتباه منم. موږ ټارګېټ صرف نه کوو. مننه ډېره زیاته مننه. ګوري یو سوال واضح دی دلته به عصمت رورم بیا خپل خبرې وکړي. عیساخیل صاحب خبره واضح دی، سوال واضح دی، هر څه واضح دی. دلته چا د کندهار ولسونو باندې بحث نه دی کړی. هو زه په کندهاري طالب چې کله بحث کوم خبرې کوم ولې په وایس کاکړ باندې بده لګېږي او دا څوک مني او کې نه مني. نظامي لاله زه بحث در سره کوم اجازه راکوي دا ولې پر تا باندې بده لګېږي چې اکثریت د طالبانو د مشرتابه د کندهار دی ولې په تا باندې بد تاثیر کوي. دا خو یو ستر حقیقت دی. نظامي لاله ګوره زه د دغه کندهاري طالبانو د لاسه د افغانستان راوتلی یم کډوال سوی ما کورنۍ راوتلې ده زه بدبخته سوی یم. ګوره دا په دې معنا نه ده چې هغه زما مشر دی یا هغه زما ولس راوستلی دی. د اسیب د پر پدر نالت سینې ملاتړ یم خو دغه خبره حقیقت دی چې په افغانستان باندې 80% د کندهار خلک حاکمان دي که څوک مني او که نه مني دا حقیقت. نو دا زما مسؤلیت دی که ستا که د ولس چې راولاړ سي وخت کې چې زه نقد کوم ته مې ولې مخې ته درېږي. زه مخ ته زه نه درېږم وسړی ته زما خبرو سره څنګه برداشت ده. صاحب اجازه راکړه زه به یو څو خبرې وکړم. لطفا اول خو ستړي مه سلامونه او لیکې هیلې یو څو خبرې کوم. نظامي لاله د خبرو کې باید د ثقت او پرې رانشي بیا به ستاسې دا واورو دلته موږ تاسې ټوله د یو نظام خلک یو او فکر مو تقریبا سره یو دی. زه اول دا وایم نظامي لاله یو کوچنی سوال کوم په یو ټکي جواب راکړه بیا به زه خپل خبرو ته ادامه ورکړم. دا پاکستان دغه خپله هیبت الله څوک دی؟ دا پاکستانی دی که افغان دی؟ جناب کاکړ صاحب ملا هیبت الله د کوم ځای ده؟ تاسو د خبرو سوال تا ته راځي تا هغه پرېږده صاحب ما ته اجازه راکړئ چې زه ستا سوال حل کړم. بل الله زما سوال د بل چا څه مه کوه زه ستاسو متکمل د سوال اجازه راکړئ. کاکړ صاحب اجازه راکړئ که نه بیا کمنټ دلته د کاکړ صاحب درته سکرین شاټ کوم. زما د کاکړ سره باس نه دی زما باس تا سره جناب که دا موضوع اوس حل کېدل هم ته دومره مه اوږدوه عصمت ورور. کاکړ صاحب ملا صاحب هیبت الله د کوم ځای ده؟ د کندهار دی. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ. بالکل مهرباني جناب عصمت صاحب. ستا په نظر د کوم ځای دی؟ دا خو د ده جواب دی. څه شی چې کاکړ صاحب وویلې ځکه چې هغه د هغې سیمې سړی د تر ما نه ډېر ښه پېژني. چې ته د افغانستان په سیاست او د افغانستان په ولایتو کې معلومات نه لرې بیا ته انتقاد هم نشې کولی چې ته د بل چا په خوله باندې ما ته جواب راکوې. ګوره چې ته دلته ډېر بحثونه کېږي بس که ته دا مستقیما د جواب راکړې زه به اجازه راکړه د دې جواب هم درکړم. ځکه د افغانستان په جغرافیه باندې هېڅ پکې ګرځېدلی یم نه یم نه پکې هلته ما زه ګرځېدلی یم نه په هغه سره بلد اوسېږم مګر افغان یم چې د افغانستان په جغرافیه باندې حق خبرې کوم. دا مثال دا ته نه سره نه سوال بلې خواته ما سوال ته راسه دا ته نه سره نه اخیستلی. سوال تشته خو موږ به برته در سکشته ته او که بحث کوئ مطلب دا دی چې دغه سوال ته جواب را زه به خپله ادامه ورکړم. عصمت صاحب موضوع داسې نه وه. موضوع ګورئ تاسو بل طرف ته ځئ. موضوع دا وه چې موږ خبره چیرې ده ښه دغه سوال ملا هیبت الله موږ ویل چې هېڅ وجود نه لري. کاکړ صاحب راغی وایي چې د پنجوایي ولسوالۍ دی. موږ ورته چې هغه پاکستانی شیخ کوم د ایسای کوم مشر دی هېڅ وجود نه لري. دغه مشکل د اسیب سره پر دغه ځای دی. ګوره یو څوک چې افغان هغه پر هره خاوره پر هر ولایت باندې د خبرو کولو حق لري اما د توهین حق نه لري. ګوره زه کوم څه وایم چې حقاني
هسې نه یادوم. زما مطلب د عموما د مسله چې رامخته سوې ده، ګوره حقاني سره موږ هم خلاف یو، د حیبت هم زه خلاف یم، هغه دی موږ څه یو بل سره د 3 کاله پېژنو. اوس که زه د حقاني سره مستقیما وایم چې د پکتیا ډله یا د پکتیاوالو ډله، پکتیاوال چې مې یاد کړه دا جمع د پکتیاوالو سوله په دې کې ټوله راځي. اوس که کندهار راځي یا کندهاریزم، دا خو ګوره دلته جنرال صاحب رزق خان هم چې هغه پر وطن باندې شهید شو، هغه هم دی. دلته چې د زه نظامي راځم دلته خبرې کوم جمهوریت او ملي بیرغ په افغانستان کې غواړم، دا خبره هم راځي. دلته ما یو خواهش یا ګیله د دغه انډیوالې ملګري سره وکړه چې وروره لطفا په داسې موضوعاتو کې کندهار مه یادوه. نظامي لاله د یو ښه مثال زه تا ته داسې درکوم، دلته ګوره په د خارجیو کې داسې افغانان شته چې هغه د اوس په لایفو ته ناست دي، هغه نه ډاکټر صاحب اشرف غني پېژني، داسې نه پېژني، هغه د خارجیانو کوچم ډیپلی نه پېژني، زما ستا د خولې پېژني. اوس که زه راسم چې زه لغمان په میډیا کې خدای نخسته یا پکتیا یا مشرقي یا کندهار غلط معرفي کوم، دوی تاریخ ته رجوع نه کوي، دوی زما ستا خولې ته رجوع کوي. که دوی وایي چې کندهار ټوله طالب دي، کندهاریزم هغه خلک چې په خارجیو کې دي یا چې سیاسي پوهه نه لري یا د افغانستان د جغرافیې سره بلدیت نه لري، هغه داسې فکر کوي چې ولا دا خبره رښتیا ده. زموږ ګیله د ملګرو سره پر دغه ځای وه چې کندهاریزم یعنې کندهاریان چې داسې یادوي دا خو تمام دی. ګوره زه یو نظامي تیر شوی په وار ما په لایفو کې ویلي دي چې زما خپل د کورنۍ غړي د طالب د لاسه شهیدان شوي دي، تر قیامته پورې خلاف یم او تر قیامته پورې د دې خلکو سره چې د اسمانه وحی هم راته راوي بیا هم ورسره درېږو. نو زه وایم په لوی لاس باید تاسې کندهاریان دغه خلک یادوم، تاسې مې مطلب نه یاست هغه خلک چې دغه خبره کوي په لوی لاس طالب مه یادوئ. بل چې تاسې وایاست چې تشکیل د طالبانو 80% د کندهار څخه دی، ګوره وروره زه خپله د یو کندهاري په حیث باندې زه نه ملا برادر منم، نه خپله زه ملا عمر منم، دا د هر چا خپل فکر دی. وید ککړ به جلا فکر لري، یو بل فکر لري، دا زما خپل شخصي فکر دی چې طالب پردی دی او طالب نه انسانیت ته ژمن دی، نه افغانیت ته ژمن دی، نه اسلام ته ژمن دی. دغه 3 ټکي یا دغه فارموله چې ما یاده کړه دې ته طالب واچو، په دغو 3 کې کار یې ورته ژمن و، طالب زما ورور دی. اما که نه و ژمن بیا نه دی. زه چې د 3 ټکي یادوم، مسلمانیت کې ورور وژنه نشته، په افغانیت کې ورور وژنه نشته، په انسانیت کې په کفارو کې ورور وژنه نشته. دغه شان ته چې طالب ژمن نشو، زه بیا څنګه طالب په لوی پکتیا او په لوی خندای. اسمت خانه باس پر دې نه دی، په کومه زاویه چې ته باس کوي دا باس پر دغه باندې نه دی. تاسو باس ولې دی؟ تاسو دا تشکیل اجازه راکړئ اسمت جان، اجازه راکړئ خبره زه درته واضح کوم. حق دی چې تاسو پر وطن باندې ووایي که نه وایي جناب اسمت صاحب، ته که ووایي که نه وایي نه ملا هیبت الله ته تر کندهاره دغه نسب ته له کندهار نه نسي بیلولی، که ملا صاحب اسنه خو نه وایي ته دغه نسب له کندهار نه نسي ویستلی. دا ستا شخصي نظر دی، دا ستا شخصي نظر دی، دا ته په چا باندې قبلولی نه سې. خبره کوي چې زما شخصي نظر دی، خو ته هم خپل شخصي نظر راته وایي. تا چې مخکې د معدې خبره وکړه، اوس ونه صبر. قرآن او حدیث راوړی دی چې زه تا د خبرې د قرآن او الله حدیث دي او زما خبره زما شخصي نظر دی. اجازه راکړه، اجازه راکړه، وخت راکړه، ته مستقیم ګوره زه تا ته خبره کوم. نه چې ما ستا په خبره نه کوله. کچېرې د جمهوریت ټوله پاڼه پر اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني واچول چې ته دا مسله کې حساسیت نه شئ. ګورئ کله چې کندهاریان یې واورېدل او لړ شوي دا خبره مو کړې ده. یو شی باید مراعات کړو، کله چې ما ستا په خبرو کې مداخله نه کوله تیموس مه کوه او د اورېدلو حوصله یې ولره. که ته ووایې که ونه وایې اکثریت د طالبانو د کندهار د لوی کندهار څخه دی، یوازې د کندهار نه دی، د لوی کندهار. نه اوس د ډاکټر صاحب اشرف غني چې ولاړې موږ وایو چې بلا د وطن ډاکټر صاحب اشرف غني خرڅ کړي، دا خو غلطه خبره ده، دا خو نظام سیاسي شکست نه خوړي. ته هغسې راځې هغه چې خبر ته ګیلاس موږ څه کوې. اسمته نه پوهېږم چې ته په خبره باندې نه پوهېږي او که زما خبرې درکولی نه شي، زه په دغه باندې نه پوهېږم. ستا خبرې برته د ستا او د آصف خبرې بیا ماته یو دی. ماته اجازه راکوئ، زه کله چې د ما د آصف مفکوره یې وسوله چې په دې پوه سه، زه به بیا د الحاد لپاره کار کوم. اجازه راکړه چې زه خپلې خبرې وکړم. زه دلته د هیچ چا طرفداري نه کوم، خو واقعیت درته وایم، حقیقت نه به نه تېرېږو. واقعیت دا ستا واقعیت چې دا چې زه نه منم، زه چې دا واقعیت نه منم، دا ستا شخصي نظر دی. ما خو پرېږده که نه چې زه خبرې وکړم. نه ته وایه ته واقعیت دا خبره ده هغه چې اساس ولري، ستا خبرې ستا شخصي فکر دی. دا ماته هېڅ واقعیت نه دی. یوه وروره اجازه خو راکړئ زه خبرې وکړم که نه. ته داسې خبرې کوې چې ته توهین کوې یا مثال داسې خبره کوې چې هغه هېڅ اساس نه لري، زه ولې واورم دا خبره. مهرباني داسې خبره وکړه، ملي خبره واوسي چې زما او ستا په ګټه یې، دواړه نظامیان یو، دواړه دغه وطن خلک یې ملي بیرغ ته کار کوو. داسې مه کوه چې پر ما یو شی ټاپه کړې.
ته وغږېږه بیا هیله ده چې دومره حوصله مندي ولرې چې زما په خبرو کې مداخله زه فکر کوم چې زما او ستا بحث خدای نه خسته بلې خواته وانه وړي نو لازمه دا ده چې زه درڅخه کښته سم زه انشاءالله څه موضوع ولرئ تقدیري صاحب زه درته یو سوال کوم هېڅ خبره نشته ځه عصمت ورور ما کته کړل الله دې مل څه وچلېږي ښه غوږ نظامي لاله اجازه راکړه زه خپلې خبرې تکمیل کړم زه هم ویده کېږم سبا بیا کار ته ځم خبرې ډېرې ولاکه خوند راکوي جناب عصمت ګله د لاندې به ناستې حتما به غږ اورې که ته غږ نه اورې زما لپاره د افصل لپاره چې ناستې دا مهم دي اکثریت د طالبانو د لوی کندهار څخه دی ښه یې واوره منه یې مه اکثریت د طالبانو د کندهار څخه دی ملا حسن ملا هیبت الله ملا یعقوب ملا برادر و امثالهم دغه اوس چې 15 زره کسیزه ډله چې کابل ته راغله دا څوک دي دا د لوی کندهار ژڼې دي چې راوستلي دي نن په کابل کې دي د ملا صاحب هیبت الله چې د کندهار ولایت ته تې کوي منې کوي نه منې د ده د امر پر اساس باندې په افغانستان په 14 ولایتونو کې مکتبونه باندې ملا صاحب هیبت الله ته دې په خپل ولایت کې بند که زه په خپل ولایت کې د انجونو مکتبونه غواړم زه په خپل ولایت کې هم د انجونو لپاره کارم غواړم روزګارم غواړم مکتبم غواړم ملا صاحب هیبت الله تی در باندې په خپل وطن کې دی په خپل ولایت کې دی هیڅ مهمه نه ده مګر زه دې ولې د 14 سالۍ نه ویستلی یم 15 کاله کېږي چې همدغه سلسله له یو لوري له یو طرف نه په موږ باندې را روانه ده که څوک خفه کېږي که خوشحاله کېږي پاک به سره ده ته فکر کوې دا د ملا هیبت الله په فرمان باندې دا کار کرده ماتاله دی د ملا هیبت الله دونه مستقل ته بولې ولې دا خلکو ته برات ورکوئ یعنی پاکستان کې د ملا هیبت الله د بنیاد باندې هیڅ شی هم نه دي نه په افغانستان کې د فرمان پر اساس باندې نه دي جنرال صاحب دې ځواب درته درکړي د شیخان بیا څوک دي چې درې نسته درې سته ما ته څه پیلن په ګورئ زه چې پیلن په ګراوند کې چې شی وینم زما دپاره هغه مهم دي په ګراوند کې پیلن چی ده نو څه چې حقیقت یې هغو څخه خو بیا نو فرار نه کوو د شیخ ملا هیبت الله په نامه دا د شیخ فرمان دی شیخ ورکړی دی خو دا خپلواک نه دی دا فرمان زه ورته یې وینو تاسو د کندهار خلک چې اکثریت مو د طالبانو دی ولې د ملا صاحب هیبت الله او د هغه د ډلې پر وړاندې ولې نه راپورته کېږئ نو راپورته څه شي د وطن یې پسې راخیستي یو ما راپورته کېږي حد یې وروره نور څنګه راپورټ ټوپک راواخم کله چې د افغانستان د تاریخ دایه لري جرګې تاسې کوئ مرکې تاسې کوئ او تا کله ویل چې دا 300 کاله موږ په افغانستان باندې حکومت کړی ده نو شي جان دې تاسې کړی ده وایي ساشنه نه ګوره موږ ما د حکومت کیسه نه درته کړې ما درته ویلي چې دغه خاورې څخه د تاریخ راجوړ د موتا نه دي د کندهار نه دی ویلې کندهار خو دغه خاوره کندهار نه دی ویلې وخت کې چې دومره غټې دعوی هم لري خو نرسي نو آشنا په دې ملا صاحب هیبت الله ته ورته وایي چې وروره نور به قرآن مخې ته درته کېدو کور ته به اجازه خو راکه نور مو دې تاریخ ته مه شرموه وروره ورسئ په خپله د کندهار خلک په خپله ژبه باندې ورسره پوهېږئ ولې مو د افغانستان د دربدرۍ طرف ته روان کړی ده چینې منې څه پکې تاسې یې ملا حسن اخوند کوم ځای ده چینې منې څه پکې ملا برادر کوم ځای ده ملا یعقوب کوم ځای ده خو ټول تاسې یې تاسې په دې خاوره باندې حاکمان یې ورسئ ولې د افغانستان د بدبختۍ ته تاسې د پای ټکی نه ږدئ د اکثریت په ټول افغانستان په خاوره ټول کابینه د لوی کندهار نه ده اشخاص نه درته دوم د خاور درته دوم کندهار ډیر لوی دی که افغانستان نور خرابني حکیم ته چاړو ته پلاس کرته نیولې چې سر وخورم سر نه کټ کړي افرین زه هم ستا غوندې داسې مظلوم یم چې د سر وخورو زما سر نری بولم یو د پکتیا طالب د راسي د ما د کور مخې ته دی ودرېږي زه دې وپېژنم چې په زانګو کې مړي ورته ونه وزنم زه به بیا مور نه یم راوړی زه به کم اصل یم نری بولم ته چې پکتیاوال وي د ما کور مخې ته ودرېږي ما ته ضرر ورسوي چې 100 کاله بعد یې مړي ژوندي له قبرونو درته راونه باسم زما په مخ باندې لاړې راته وروره په تا کې دود شته که نشته وروره په تا کې کلتور شته که نشته در کې د خپل دود د خپل کلتور پر اساس باندې د ورسه د ملا صاحب هیبت الله ته کېنه چې وروره په موږ تا چی روان کړي افرین ګوره چې د ما باندې روان کړي دا زما په غاړې باندې چاړه راته پرته ده په دا تا کې غیرت شته که نشته په دا نور افغانستان کې په دا 3 خو قاتل هم ته زه خو نه یم نو زه ګوره نو 3 میلیونه نفوس ته 4 میلیونه دي تنها په کندهار کې دي د 14 میلیونه نور څه کوي اجازه خو راکه حقاني ګوره څومره کوي شبکه څومره کوي نیټورک ته په ټول افغانستان کې بالکل نری بولم
ګوره ټول په افغانستان کې 1200 انتحاریان یې وکړل، هر څه یې راوستل، په افغانستان کې هر څه وکړل. نر یې بولم چیلنج کوم، ګوره ډېر یې وړکی سړی یم، هېڅ شی یم نه یم، یو عادي فرد یم. نر یې بولم د د امر پر اساس باندې دي د ما کورنۍ زما فامیل ته صدمه ورسېږي چې 100 کاله بعد دروازه ورونه ټکوم. وروره په ما کې خو کلتور دی، په ما کې خو دود دی، په ما کې خو رسم او رواج ده. آفرین. په تا کې ولې نشته ده وروره؟ ولې نشته ده؟ د جمهوریت ورسې که نه ولې نه ورځي وکنداریانو ولې نه ورځي؟ په دا جمهوریت کې د لوی کندهار دغه اخري هدف او دغه لوی کندهار دا څه حال جنګونه وه؟ د ملت ولې دربدره سو؟ ګوره کاکړ صاحب زه تا نه دا ګیله لرم چې وکنداری وروره، تاریخ دې م راته جوړ کړی، وطن دې م راته آزاد کړی، خو دغه بدبختي م نن تا را باندې راوستلې ده چې تاریخ دې منم، تاریخ ته مې د غاړه ایښي، مشرانو ته مې د غاړه ایښي، په ځان باندې منم. هر څه ګوره اجازه هر خبره منفي برداشت کوئ، تاریخ مې دې ومانئ، مشران مې دې ومنئ، خو دغه بدبختي چې تا نن را باندې راوستلې ده له دې مې نه ولې نه خلاصوې؟ ولې د دې په وړاندې نه راپورته کېږي؟ دا بدبختي چا راوستې ده؟ وروره خو همدا ملا صاحب هیبت الله دې کوم ځای ده؟ آفرین ملا صاحب هیبت الله چې راوستلې ده د کندهار په امانګۍ راوستلې که د کندهار ولسونو ورته څنګه؟ د ملا هیبت الله کندهاریانو راوستی دی، کندهار ورته سرې غلۍ هوارې کړي وي چې راسه دلته امیر سه. وروره زما په خبره ته سر نه خلاصوي، زه نه پوهېږم چې ته ولې زما سر خلاصوم سړی، خو ته ولې زما ځواب نه لرې راته؟ وروره خو ته راته کندهار وایه، زه درته وایم کندهار زون 3-4 ولایت زور باندې راغلي دي، خو زه درته وایم چې ملا هیبت الله ستا دی، ملا حسن اخوند تا دی، ملا یعقوب اخوند تا دا ټول اخوندان تاسې یې، خو دې اخوندان ورته کښېنئ، دې اخوندانو ته قرآن وروړئ کور ته، ولې دې اخوندانو ته قرآن کور ته نه وروړئ؟ تر څو پورې به زه په پردۍ ګوره کاکړ صاحب، تر څو وخته به زه په پردۍ خاوره باندې مهاجر یم، تر څو وخته به زه په پردۍ خاوره باندې زه به ځورېږم. ورور دا سړی خو تا ته در نږدې ده، د تا د کلي د تا د ولس سړی ده، هلته ورته کښېنه، ورته ووایه چې د قرآن لیازم وکړه، د پیغمبر لیازم سر دې در وهي، سر دې در پرې کوي. لکه څنګه چې تا مخکې وویله چې چاړه داسې ما په غاړه باندې تر تا تیزه چاړه را کاکړ صاحب دا دعوې مه کوئ چې دا د قندهار دی، بیا خو تاسو موږ ته دا مه ثابتوئ چې دا د قندهار دی، دا خو قندهاری نه دی بیا نو. آفرین کندهاری نه دی، زه به بالکل جنرال صاحب زه به درته وایم بالکل د کندهار یې مه بولئ، ولې د کندهار عظمت په یو شخص باندې چې یو ډله ده مه تړئ چې کندهاریزم ورڅخه هېڅوک یې نه تړي. قندهار زما ولایت دی، زه د قندهار یم، زه د ننګرهار یم، زه د پکتیا یم، زه د خوست یم، موږ هېڅکله هم دا چا نه نظامي صاحب تړلی دی نه ما تړلی نه بل چا. ګیله مې منې که مې نه منې؟ څنګه ګیله درته لرم وروره، د مشر ورور درته کتلي دي، ټول د تاریخ کې مې ګوره، په ټول د تاریخ چې تا را باندې تېر سوی، مشر مې دې منلی، کشر مې دې منلی، احترام مې دې کړی، دا ته چې اوس دعوه د مخکې وکړله چې 300 کاله کېږي، یا مثلا د تاریخ د افغانستان مونږ جوړ کړی، د تاریخ مې در سره منلی، هر څه مې در سره منلی دي، خو رحم خو را باندې وکړه که نه، ولې رحم نه را باندې کوې؟ آفرین زه خپله اشترتا بدتره او ستا د مخه زه وچړې ته تړلی یم، په ما باندې څوک رحم وکړي؟ ته ولې ما ته کومک نه راکوې؟ وروره تا د وطن سړی ده، نو زما دشمن ده، زما د ولس دشمن ده، زما د خاورې دشمن ده، زما تاریخ باندې تور داغ ده، زما مکتب یې راتړلی ده، زما خور مور په کور کې بې سواده را لویانېږي، زه خپل د ورونو د خویندو په خسار باندې زه دا اوس مظلوم قرار نیسم او ته ما ته وایه چې ستا ده. بیا چې زه مخالفت کوم وایم چې د کندهار طالبان په افغانستان اکثریت دی، کندهاري طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، بیا دې خبرې سره ته څه مشکل لري؟ وسړی زه نه درته وایم زه د طالب سره زه ستا په سر باندې زه د هغه دفاع ستا په مخ کوم، زه مظلوم یم. وایم چې اکثریت د طالبانو د کندهار نه دی، په تا ونې بل بد تاثیر ولې کوي؟ نه کوي وسړی، دا تاثیر را باندې بد کوي چې دا تور داغ زما په خاوره باندې راځي. ولې دا دومره خبرې موږ اوږدې کړلې در سره؟ وروره خاوره کاکړ صاحب موږ هم خاوره د پوه د کندهار موږ هم ولایت دی، دغه خوست دغه ننګرهار موږ هم ولایت دی پوه، خو موږ داسې نه دی، قسم مې دی رښتیا خبره د نظامي لالا هغه دی، خدای زه د هغه حلق به دې نور وچ کړی، دغه نه موږ وچغو زیاتې اخره کې بېرته هماغه دوستۍ ته رالی، هماغه یوه خبره شوله پوه شي. دغه دی زما د اول هم دغه هدف دی، زه درته وایم چې زما پورې مه راتړه وسړی، زما خاوره زما عظمت دلته تر سوال لاندې چې زه کله ورته وایم چې اکثریت د طالب له کندهار نه دی، ته په دغه کې څه مشکل لري؟
اوس د ولس اکثریت ده که د طالب اکثریت ده زه خو دلته تا ته حیران تللی یم چې دا ټول نښه ولس موږ نښه نه دی ښودلی که نه دغه کلمې باس په ولس خو نه دی دلته باس په ولس نه دلته باس په امارت دی په طالب باندې دی په هیبت الله باندې دی د هیبت الله په ډله دی دلته باس په ولس نه دی. جنرال صاحب محترم ته من حیث د یو جنرال یو نظامی سړی په اپراسیون کې به تاسو عملیاتونه کړي آیا تاسو د کندهار په ولایت کې د جړې په ولسوالۍ کې یا په میوند کې چیرې عملیات کوئ هلته کله شته که نشته هلته د دې کلي کاکړ صاحب باس ګورئ باس په دې روانو چې تا لاندې کمنټ وکړو ما ویلې چې ملا هیبت الله هیڅ وجود نه لري تاسو ویلې چې نه هغه د کندهار دی او د پنجوي ولسوالۍ دی زه یې پیژنم ته چې راوختې ما تا نه دا سوال وکړو چې د چا زوی دی او چا لمسی دی. جنرال صاحب ګورئ زما خبرو څخه غلط تقلید مه کوئ لطفا یو دقیقه خپل خبره درته ولاړ یم زه دومره ګوره زه د هغه ولایت یم زه دومره معلومات لرم چې دا سړی د کم ځای دی زه هم دغه ولسوالۍ یم دا سړی هم دغه ولسوالۍ دی زه هم د دغه ولسوالۍ کې زما مړي ژوندي ښخ دي د دغه سړي هم هلته دي تاسې په دې باس مه راسره کوئ چې یعنې دا وجود لري په دغه ولسوالۍ کې څوک ملا هیبت الله ولسوالۍ نه په کندهار کې دی اوس په مدرسه کې درس تعلیم ورکوي د پنجوي ولسوالۍ په دغه کلي کې زیږېدلی دی دلته د دغه پلار نیکه زیږېدلی دی ځای لري زه به درته ادرس درکړم خپل معلوماتونه تاسې تکمیل پوښتنه کوم د جنرال صاحب رازق په کور کې اوس څوک پراته دي میمنخانه کې کوم کور کې د کندهار په کور کې که د بولدک میمنخانه کې چیرې ګندمک شی که په دغه شی میمنخانه کې بولدک خو هغه خو ګوره هغه دوه ځای کور لري په کندهار په ښار کې لري او په بولدک کې لري کوم ځای شی ته په کوم ځای کې چې جنرال صاحب رازق په کوم کور کې ده زه پوه نه سوم زه ته کندهار ته شی که بولدک راته شی جنرال صاحب رازق دوه ځای کور لري ملا صاحب خو به یې کنه خوراکه ملا صاحب هیبت الله د جنرال صاحب رازق په کوم کور کې ده زه د دې معلومات نه لرم چې په کوم کور کې دی زه ولای ستا څخه یې اوس اورم زه سمه د دې معلومات بیا وکړه بیا ماته بل وخت راځه د دې معلومات بحث وکړو صحیح ده بل زه ستا څخه ډېره زیاته من حیث د ورور خواهش کوم نظامي لالا زو ته د دې ورور یو دوه خبرې وکړې ډېرې خطرناکې ښه د یو په یو حساب څه شی وایي د یو حساب باندې د هیبت الله ملاتړ کوي په بل حساب هیبت الله د اشرف غني سره برابر دی اشرف غني او منتخب رئیس جمهور د ولس پر رایه راغلی هیبت الله تر اوسه معلوم نه دی مکمل بحث هم دغه دی چې څوک بحث در سره کوي تاسو یې ملاتړ یې کوئ وسړی زه درته وایم زما دښمن ده زه د وطنه دې سړي راپرې کړی ملاتړ یې کوم صحیح ده ته خبرې ته غوږ کړې وخت هغه بل ورور راوښود د یو حساب یو کال مبارزه وکړه جمهوریت لپاره وخت راوخت و اشرف غني و هیبت الله څخه خل دی هغه هم جګ شو هغه هیبت الله د اشرف غني سره برابر ک اشرف غني خو معلومدار رئیس جمهور د ولس پر راغی د سپیکر کاو چې هم سمې سعادت د افغانستان راتلونکي دا اسمت ورورم د سپیکر کې چې موږ د افغانستان راتلونکي ورور د افغانستان د دلته څلور د ولایتونو شتون لري قربان مسم ډاکټر صاحب اشرف غني له داسې چا سره مقایسه کوي چې هغه اصلا د مقایسې وړ نه وي قربان مل بریتو سم خدای مو ونازه او خسړی سي خدای په جنت کې نصیب وکړه جنرال صاحب رازق جدا دی موږ ورته احترام لرو د غروف د خدای پاک حرام آرام لري هغه د افغانستان ویاړ نه او هغه د افغانستان ویاړ یوازې د کندهار ویاړ نه نن هم په ویاړ کوو سبا هم په ویاړ کوو خو خیر خبرې ډېرې دي ډاکټر صاحب سلامونه نظام الله خیر مهرباني وعلیکم السلام اول خو د دا کاکړ په دې خبر نه راغه ته ګندمک و هغه منډیګک ته هغه د ولایت دغه د مملخانه ده هغه د جناسب کور نه د جناسب کور په بولدک کې وای موږ له کور نه 2 کیلومتره اخواته کور ماشومان ټول زه کور تر وخت مور بیچاره به مریض او زه تلمل ته کور ته ما ارسل دي د په دې خبر نه دا وای ګندمک هغه منډیګک ته بل خبره دا نظامی لاله کې فکری دا سورج کېږي دورانه او ټونی ایو وخت کنځل کولې وي ته هیبت الله ته ملا عمر ته پنجابی مو وایاست ما سره ویډیوګان پرتی دي اوس راځي چې دي کنځل کوي ویولم ورته ویل چې دا د کندهار دي اوس دا څنګه مسله دوست کوم پرسي سوک خو زه هم د هغه بولده کې خو ټونی ابل اوس کنځل کولې دورانه چې ولې هیبت الله ته پاکستاني وي اوس بیا کنځل کوي ویولم کندهار کړه ده اوس موږ ولاکه کم لار وکړو چیرته لاړ چاته کینو
کاکړ صاحب مهرباني وکړئ. زه نظامي لالا ستا سره باس لرم، نور خلکو سره باس نه لرم. بیګای هم کنځلې کولې. ټوني په نوم باندې یو لایف ته زه لاړم چې ګورم ډېر بد الفاظ هغه به زه چې زموږ ته د مذهب او د دین او د دې شانو سره دغه نه لري، هغه زموږ تاسې باس څخه جدا خبره ده. خیر د بل چا باس باندې موږ نه راځو، هغه د هر چا شخصي حرکت او کوم پلان او کوم برنامه لري، هغه دغه خپل کار دی. خو نظامي لالا جنرال صاحب د نور دوستان چې دلته یاستئ زموږ سره په لایف کې، زه ډېر خوشحاله یم ستاسې په منځ کې یم. لطفا زموږ تاسې د تاریخ د عظمت که کندهار دی، که لویه پکتیا ده، که مشرقي دی، دا د یو ډلې پسې مه ورتړئ. زه نسم کولی یو ډله د یو ولایت پورې مربوطه کړم چې دا د دغه ولایت. نظامي لالا مخکې ده ویلې چې د پنجوایي د هیبت الله او بل ویلې چې هغه نه ده د قندهار. اوس د چا خبره صحیح ده؟ نو ځکه خو ما له عصمت وایي چې نه دی، او هغه کاکړ صاحب نه ما همدغه تایید د ده واخیسته، ځکه دی د همغې سیمې سړی دی، زه د هغې سیمې سړی نه یم. ما ته د هغې کور او کلی څه معلوم دی؟ ما د کاکړ صاحب ورته یو سند وګرځاوه د هغې خبرو لپاره. په هغه نه پوهېږم چې د هغې په مغزو کې ډز څه وایي که څه وي. کاکړ صاحب ته ما په واضح توګه وویلې چې کاکړ صاحب دلته کمنټ ما سکرین شاټ کړی دی، زه یې ساتم له ځان سره ارشایي. ما چې کله ما ته کاکړ صاحب د لاندې کمنټ وکړو چې ملا صاحب هیبت الله د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ ده، ما ټک سکرین شاټ ورنه واخیسته. دا له دې خبرې نه شي منکر کېدلی. تاسو سوال کوئ، ما نوم لا درته لیکلی، ما مو ځواب درکوئ. خو ما خو مجبور شوم. ملا صاحب هیبت الله تا ورته وویل، زه ملا هیبت الله دلته ارشیف ته هر څه رسېږي کاکړ صاحب وکړه. خو زه به داسې ویم نظامي صاحب چې الله د افغانستان د اروپا جوړه کړي، 34 هېوادونه دې پکې الله جوړ کړي چې ټول هر ولایت پاچا ولري پکې ګرځو. قندهار بیل هېواد یو، مشرقي بیل هېواد یې سره جدا سو څه خوند به وکړي. زه هم دا وایم چې خدای دې اروپا دې جوړه کړي. یو خبره ده د کولابیان چې راجګ سوي دا پناه نه دي راجګ سوي، په والله که پناه کېږي وایي موږ بېلېږو درنه. خو دغسې حالات ده. اوس طالب بلو چې کنځلې کولې وایي هیبت الله ته دغه مه وایاست پنجابی، ملا عمر ته پنجابی مه وایه کنځلې کولې. اوس بیا کنځلې کوي ولې مې ورته قندهاری وویلې؟ وسړی ته اوس څه شی یې؟ ستا سره موږ کوم لاره ونیسو؟ ډاکټر صاحب زه به که څه ما مربوط نه کړي، زه به داسې لنډ درته ووایم. ګوره چې بیا په ما باندې ټاپې راونه ووهئ نظامي لالا، زه به داسې لنډ درته ووایم. البته هغه د یو اړخه څخه درته وایم، ما پسې بیا مه راتړئ چې تاسې یا سپورټ کوئ بل شي. زه فکر کوم طالب په افغانستان کې که زه ورته پنجابی ووایم، دا به زما او ستا شخصي سره ډېره غټه بدنامي ده چې زه پنجابی زما په وطن حاکمه ده او ما خپل مور و خور هلته په وطن کې ده، او زه ودې ته وایم چې دا پنجابی زما په وطن حاکمه ده. بالکل پنجابی نه ده. جواب زه ورکوم. جواب یې زه ورکوم. دا ګوره دا جواب یې زه ورکوم. دا لار څه خپل پروډو کې هغه نورو ته ووایه. یې ارشیف ته واچوه دا موضوع. یو دقیقه روسان راغلي افغانستان ته که نه؟ بالکل راغلی و. اشغال و که نه؟ زما او ستا خویندو هلته ژوند کوو که نه کوو؟ بالکل. هغه وخت ما ورته غیرت نه لره. ولې ومو نه ایستله؟ آفرین. خو داسې به دا مو باسو که نه؟ ولې وارخطا یې؟ نو ګوره هلته خو ولسونه چېرته نه وتلي، ولس خپله په جنګ کې ورسره زه ته خو ټول راوتلي یو په میډیو باندې. اوس جنجال په میډیا کې نظامي لالا په دې خبره ده چې تاسو طالبان د قندهار کړي دي، او دی اوس وایي چې دا شرم نه ده چې موږ طالبان ته پنجابیان ووایو. اوس خو د دې په خبره دا خبره کوم. زه د طالب هغه مور او پلار ته هیڅوک پنجابی نه سم ویلی. طالب په نسب باندې چې زه کله بحث کوم، د طالب نسب بالکل افغان دی، فکري غلام دی. خبره د افکارو ده. کله چې خبره د افکارو راغله بیا قصه بلې خواته ځي. یعنې اوس که موږ وایو چې اکثریت د مثال په توګه د موږ د محترم لوی کندهار څخه دي د طالبان، دا خو هیڅوک باید په دې کې عکس العمل ښکار نه کړي. دا حقیقت ته موږ په خپلو سترګو باندې وینو. داسې زورور خلک یې پرون هم د کندهار نه 15 زریزه کتاب کابل ته ولېږله. ولې په دا کابل کې څوک نسته مخې ونیسي؟ پرې ونیسي مخه د کندهار مخه په 300 کلونو کې د کندهار مخه چا نیولې؟ آفرین. نو چې افغانستان کې څوک مخه نسي نیولی، ته څنګه یوازې ما او زما کندهار ولس ته وایي چې مخه ونیسه؟ یا ته دا وایي خو سره ولاړې که نه؟ نو خو بدبختي هم دغه ده چې اکثریت یې د تا ده. خو بدبختي هم دا ده چې اکثریت یې ته یې. نو ګوره اوس دا کندهار اکثریت دی که افغانستان کې نور
ولایتونه هم شته نور قومونه یا نور دغه چې د افغانستان په خاوره باندې دغه خلک نن هغه دي سپاره دي په دغه مشخصه یو لوری ورسره ولاړ ده چې اکثریت د ډلې همدغه خلک تشکیلوي. په دې باندې ته مخه کېږه جناب کاکړ صاحب، په دې باندې ته هېڅ مخه پکېږه نه. ګوره نظامي صاحب زه به یو شی درته وایم، اکثریت مه یادوه. زه ورته 40 میلیونه د طالب څو ده او د سپورټران یې څو میلیونه دا ټوټال ووایه 1 میلیون نه راځي. اکثریت د ولس نه درته یادوم، قربان دې سمبول زما په خبره سر نه خلاصې. زه اکثریت د دې مبارکو خلکو درته یادوم. خو داسې وایه په زور باندې راغلي دي او حاکمیت لري. زه خو خپل عظمت نسم په شرمولی. کاکړ صاحب سر خلاص که دلته په امارت باس دی، په ولس نه دی که چې ولس اکثریت دی. خو دوی دا باس په ولس راته وایو، باس په ولس چا نه ده کړی نه کوي. وسړی فکر وکړي یو ځلي نه غواړو چې په ولس یې وکړو. ولس معصومه دی بیچاره، ولس غږ نشي کولی. دا اوس ولس چپ دی پوه شې چې نشي ویلی د ده په مخ کې. آفرین. بیا نو زه ورته نسو کولی چې ووایي طالبان کندهاریزم د کندهار ټول خلک پکښې کې کاکړه دغه خبرې مه کوئ چې طالب د کندهار نه ده. په ول استان تذکره دروشکي کندې سو غورځي زما د همزور مو په رسېږي چې تی نه زه کندهار بیا ته څه ورته وایې باسط صاحب؟ بیا ته جواب ورته لرې. موږ مشرقي کې یو ډوزمار لرو، صحیح ده که نه؟ د مشرقي ډوزمار ورته وایو. نو دا موږ ټول مشرقي ته اوس توهین نه کوو که نه، خو د مشرقي ډوزمار ورته وایو. په پکتیا کې هم دغسې یو ډوزمار د همایون په نوم باندې و. هغه اولو ورځو کې طالبانو قومندانۍ هغه مشهد شي. نو دا خو ضرور نه شوه چې اوس موږ خدای ناخواسته ټول زه خپله د مشرقي مشرقي ته هغه وکړمه توهین وکړمه. دا فکر مه کوه. موږ په ولس بحث نه کوو، موږ په هغه شخص یا دغه شخص په ملاتړ کوونکو باندې بحث کوو. اوس دلته د طالبانو په ملاتړ کوونکو باندې بحث کوو. همدا اوس په قندهار کې جنرال صاحب فریدالله صاحب ګوره، زه د سقوط په ورځ په سپین بولدک کې وم. زه مې عکسونه شیان ټول تا ته درلیږم. ویې ګوره په والله په بالله په سمت الله 20 کاله ما د کور بغل کې ما همسایه و ملا وارث نومیږي ورور د فلحال وزیر د په ادامې ده او په تیر طالبانو کې ورور وزیر د ابو برق او دی موږ همسایګان دي خپله ټیکسي چلی دا نفر او ورور وزیر ده. دا 20 کاله موږ همسایګانو ته باور په خدای وکړه چې دا جنګ شروع په بولدک کې دوی را د پاکستان نه راواوښتل. دا د حاجي عبدالخالق په بولدک کې محاصره و. یا موږ کور د کنډک ورته وایي، د کنډک شاته ده. د حاجي عبدالخالق راغی د رئیس صاحب ورور د کنډک شاته راغی دلته د قرارګاه ته. موږ د کلي نه دا خلک ټکان پکوله. ټول خیریه طالب سوی و، موږ خبر هم نه وو. ټول بولدک طالب و. خالي د جنرال صاحب رازق کورنۍ د سکزي قوم دوی دولت کې ول، نور دا ټول بولدک جیب سلسله یې واخیستله. ډاکټر صاحب غبیزیم را ولاړ سول، نورزي خول طالبان غبیزیم را ولاړ سول، لیزیم پسې را ولاړ سول، پلزیم را ولاړ سول، دا بل ساکزیان هم پسې را ولاړ سول. ټول په د حاجي عبدالخالق پسې را. ملا برادر څوک دی؟ د کومې قومې دی؟ دا د کرزي نه دی؟ پلزی ده. خیر وسیه. نو چې وخت کرزی پوپلزی دی، ملا برادر پوپلزی دی او نورزی دی. اوس ما اوسه کندهار وایي چې دا د کندهار نه دی، خو دا اوس اسمت دلته نه راغلی. دا نظامي حالات یې ونه ویل چې دا نه ده. دا د بل چا په نظریاتو په افکارو کار نه لرم. نه نمایندګي ګرده ورځ هم په اپروډو کې راشي دغه خبرې کوي. ته هم جنرال مبین ته ناست ترانې دغه خواندن ورته وایه. زه خو په هغه ډره وایم. دا خو ته ډره بولې. نو زه خو درته ته سندرغاړی یې هغه ته هلته زه سندرغاړی مرشه چې یم، خو زه خو ډېره په وایم. بس خپله کیسې کوه، موږ غوږ در باندې نیسو. ستا قربان سم. ورسه هغوی ته ورته ما د شهید جنرال رازق کور ته چې کله د همارتیان ورنوتل، آیا په دې قندهار کې دومره څوک نه و چې دا خو د یو قندهاري کور دی، د قندهاري خاوره، د قندهاري مال جایداد دی؟ آیا تاسو دا ولې ضبط کوئ؟ دومره څوک نشته چې د دې نه پوښتنه وکړي؟ جنرال صاحب زه به دی لنډ او داسې مفصل معلومات درکړم. کله چې د جنرال صاحب رازق شهید رازق خان په کور باندې طالبان ورننوتل، هغه کړۍ وه چې د هغوی 19 نفره د کورنۍ څخه وژل سوي وه چې د خپله جنرال صاحب رازق خان شخصي مدعا ورسره وه. 19 کسان په یو ورځ ووژل سوه. د ډاکټر صاحب به معلومات لري یا بې نه لري؟ کم یو وده کم یو ننوتله. ګوره زه ما ته خو یو وخت خو راغی شین نورزی شه چې هر یو زه طالب دغه 19 نفرو نومونه خو ته لږ واخله دلته نومونه یې واخله نو چې نو ته خو ما ته وخت راکړې، زه د خپل خبرو خو تکمیله کوم.
د نورزو او د اڅکزو بدي په کندهار کې د پخوا څخه پرته ده، د اوس څخه نه ده او ښه نه ده. زه دا یادوري ورته وکړم چې څوک د جنرال صاحب رازق خان په کور ورننوتلی دی، هغه شخص هم معلوم ده او طرف هم معلوم ده او څوک چې دا کار یې کړی دی هغه هم معلوم ده. او دا خپله د طالبانو په منځ کې هم ډېره غټه لانجه په دې باندې عمل پنجابیانو وروره خو پنجابیانو تصویرونه یې راغله، ویډیوګانې راغلې. کاکړ صاحب یو منټ ډېر وبخښه، زه له تا نه کاکړ صاحب یو پوښتنه کوم. جنرال صاحب د کندهار و که نه دا خو راسره مني. بالکل د افغانستان سامي نه ووته په شهادت باندې ورسېدو، خپلواکۍ اتل په شهادت باندې ورسېدو، په سانه کې فعلا موجود نه و. موبین څوک دی؟ موبین د طالبانو فکر کوم ویاند و هلته هر څه و. لوګری دی که نه ده؟ لوګری ده که نه ده؟ بالکل. نو دا تاسو کنداریان د طالب د کنداري طالبان ولې د جنرال صاحب د رازق کور ته اجازه ورکړله چې یو لوګری ورځي د یو کنداري کور ته ننوځي؟ ولې اجازه ورکړله؟ خو زما دپاره هم د شرم خبره ده. دا د دې ډاکټر سره چې ورسره ناسته دی ډاکټر لپاره هم د شرم خبره ده. بالکل دا زما دپاره هم د شرم خبره ده. زه شرمنده یم، بالکل د شرم خبره ده، حقیقت ده. په دې باندې هیڅوک سترګې نشي پټولی او دا ماته یو پیغور هم پاته دی. تا ته نه دی پاته؟ لوی افغانستان ته پاته رازق بیا په تاسې پورې نه تړو، قسم ده کې در ما او تا ته صحیح ده. دا موږ تاسې سمتي لا ګوره چې وخت راسي خلک دغه پور اخلي، هغه که د هرې سیمې او د هر وطن سړی خلک یې پور اخلي. بیا به وخت راځي انشاءالله نظامي الله خدای پاک دې درته عمر درکړي، د دې قصد به بیا چې څوک کښ هم به وویني، ځکه د پښتانه ټپ په پښتانه نه پاتې کېږي. دا یو قرض دی. خبره همدغه دی که نه چې لږ سره قرض یې وکړ پرداخت به کوي، صحیح ده. خو دوی د قرض نه مخکې ایډوانس واخیست، په ایډوانس کې قرض واخیسته، خو د دې قرض پیمنټ به ورته په داسې یو انداز باندې کوي چې موږ تاسې به خپل په دا دښمن خوا به د څه وي چې یاره دومره خو دوی هم نه وکړي لکه موږ چې سره وکړه. ښه ځکه دا پښتانه کور ته ننوتل، زما کور ته راننوتل او دا زما د عزت خبره ده. وخت چې عزت خبره مې سي نو لطفا دلته زه تاسې ته که غواړې عذر هم درته کوم، که غواړې دلته به زه من حیث د یو ځوان پروا نه لري تر ته کشر یم، درته عذر به هم وکړم، زارۍ به هم درته وکړم، سترګې به هم درته لندې کړم. لطفا زموږ ستاسې په منځ کې دلته نفاق یا بله خبر رانه ولئ چې ما د ځان څخه جدا کوئ، ته یې جدا ځئ، زه په بله ځمه، زموږ ته دښمن مو مشترک دی. دا مشترکات مه لرې کوئ. زه د تا یو تار ویښته د طالب په ټول رژیم باندې نه ورکوم. هر هغه څوک چې د افغانستان د جمهوریت او د افغانستان د ولسونو ملاتړ کوونکی ده، د هغو ارزښتونو ته، د هغوی ژوند ته، د هغوی راتلونکي ته احترام لري، زه د هغه ویښته په د طالب په ټول دغه ټول رژیم باندې نه ورکوم. خبره چې د کاکړ صاحب کله چې دا نیوکه کېږي دا یو سور حقیقت او دغه باید موږ ومنو چې اکثریت یې پکې ده. دا تور که تاسې وبلئ که ونه بلئ دا شی شته ده، دا وجود لري او دا هر څه په عمل کې خلک ګوري چې اکثریت د تاسې طرف پکې ده. په ټول افغانستان کې وضعیت نورمال و، وضعیت ښه و، دغه طرف ته ځوانان وروسته د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لوی کندهار کې څومره ځوانان په شهادت باندې ورسېدل؟ بالکل 1800 نفر ګوره کم خلک ونه دي، 1800 تر 2000 کسان. او غلی د بولدک سړی درته ناست دی، په یو ورځ 460 جنازې دي راوړل شوي دي، رسنیو ملا خبر نه ده پر ګوره د عاپې تر نامه لاندې قرض دی. نظامي لالا قرض پاته دی. دا موضوع به دغسې پرېږدو ځکه چې زه یو چا څخه خپل ټپ اخلم یا خپل غچ اخلم، هغه په سندرو باندې نه سم اخیستلی. زه مجبور په دې باندې زه دا خپل په نوټ په کتابچه کې ځان سره ولیکم، بس خلاص دومره مې په وسه دي. بس د موږ د افغانستان د 4 ولایتونو وګړو ته د زړه تله احترام لرو. داسې نه دی چې موږ کوم فرد کوم شخص پورې دا خبرې کوو، دغه کوم نفر چې کوم دی دا سنبی صاحب، دا سنبی صاحب زما ډېر بد راځي، دومره نفرت مې ورنه راځي، شکل مې بد کېږي. خبرې مې راته ویلي دي خبرې. او سنبی صاحب نه زما ښه نه راځي او نه یې ملاتړ کوم. ولې تر تا ګیله لرم زما کندهاری وروره، دا ګیله مې را سره ومنه، زه د سنبی صاحب ملاتړ نه کوم، په خدای کې را باندې وکړي. زما سپي د سنبی صاحب ملاتړ وکړو، زما هغه سپی ووزنه چې د سنبی صاحب ملاتړ یې وکړ. زه د دې شیانو په کیسه کې نه یم، د دې خلکو ملاتړی نه یم.
خو د تا د یوې خبرې بیا زه لږ وځورولم چې ولې ولې دا موږ در باندې حاکمانو دا څو سوه کاله خدای د خوا نه ګوره ما یو خبر درته وکړه شاید تاسې غلط برداشت کړي زه به معذرت وغواړم بخښنه غواړم ما درته وویل چې تاریخ د افغانستان د دغه خاورې را جوړ دی د دغه نقطې څخه د دغه لوکیشن څخه یا د دغه کولوم څخه د ترکانو راپورته ده چې راپورته ده زه ورته دلته دا تور داغ برته په ځان نسي ښوولی ځکه متضرره یو یو ورم د ګندمک معامله وکړله په هلته هم خرڅ کړو دا پرې هم په دوحه کې خرڅ کړو لږ را بیداره سئ وروره تاسې مې رشخان شروع کړی ده بیخي موږ بیداره یو داسې را بیداره یو ته نه وینې جنرال صاحب سمیع سادات اول چې په امیر عبدالرحمن خان پسې راپورته سوي وای د هغه غوږونه هم تاو کړي وای پوه شولې بل چا ولاکه بیا په افغانستان وایره زه دې اوس نور هم رغوم نظامي لالا جنرال صاحب سمیع سادات خلاص راپورته دی دا اوس ورور هغه خو د کندهار نه دی یا خو د هلمند نه دی څه فرق دی د بولان دی وسړی سادات دی بړی څه دی ځان په سادات کې ولې دی خدای ولې نه سړی درته راغلی د په تاسو باندې ځان ټپ کړی دی وروره بړی څه دی خدای ولې ځان مې شاخ ورته رمن ته بړی څه دی کندهار د زینام هم ورکوم دا غز دا میدان واغه لوی سوی په کندهار کې دی مقصد بس نور څه کې دا خلاص لاندې لوی سوی دی دا غاسه مبارک ته یو پیغام ورسوه که نږدې اړیکې ورسره لرئ ورته موږ د غني بابا نه د ټانګه لرې ګرځوه کم یو جنرال صاحب ته مو وایه ورته د غني بابا نه د ټانګه لرې ګرځوه د څلور پنځه وارې دې ورته ډېره بېسورې خبرې دې پسې وکړلې کم جنرال صاحب ښه جنرال صاحب محترم سمیع سادات ښه سادات صاحب باندې قدر کوي نه خو داسې یو حساب دی نظامي لالا یو شی درته وایم د نظر اختلافات موږ تاسې هر یو لرو ممکن زه یو درد لرم وایم مظلوم واقع سوی ممکن په ډیر ښه شمې درته وایم خو چې ستا سره دا داسې یو فکر در سره دی چې ته واقعا ما درک کې بیا ما ته که ما ښکنځله وکړل ته وایې حق بجانبه زه ډېر سخت شرمېږم او زه سخته بیا دلته ستا په خبرو باندې خوشحاله کېږم دا زړه مې راپورته کېږي زما دا زړه دا اوس په زه فکر کوم چې وینه نشته په شکل په دننه کې خو ستا یو خبره زما دپاره ډېره غټه انرژي ده چې ته زما په مقابل کې یو داسې لفظ را سره کار کوي چې زه وپوهېږم واقعا هم ته زما یو دوست یې من حیث د دغه خاورې د یو زوی د یو بچي ته واقعا په دې خاورې دردېږې لکه زه نو چې مظلوم واقعي دواړه مظلوم واقعي جنرال صاحب وخت مو ونیوی مخکې تللی دا د جنرال صاحب د خپل د افغانستان په جغرافیه اپای صاحب یې رسید ما ډېرې خبرې نه کړې وبخښئ نو ټول مننه نه هیله کوم زه خو وایم چې دا لایف راټول کړئ او الله تعالی د اتفاق او اتحاد راولي په افغانانو کې